ای وروره او ای زویه له ښځو سره د موسی علیه السلام او یوسف علیه السلام په څیر چلند وکړه. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د ماشومانو یوه تربیه کوونکې ښځې د سرو زرو په اوبو یوه وړوکې مقاله د محترم خاوند، محترم ورور او محترم زوی تر سرلیک لاندې ولیکله او لومړۍ کرښه کې ولیکل: کله چې هم له کوره وځې فکر کوه ته به له دوه ډوله ښځو سره مخ شې چې باید خپل عفت وساتئ. لومړۍ ډله هغه ښځې دي چې د عزیز مصر د ښځې په مرض مبتلا وي، ځان به یې ښایسته کړی وي، عطر به یې وهلی وي، زلفې به یې ږمنځ کړي وي او د حال په ژبه به درته ووایي چې راوړاندې شه. دوهمه ډله هغه ښځې دي چې ځان به یې ښه پوښلی وي مګر د مجبورۍ له وجې به یې یو څو لوښي راخیستي وي او د حال په ژبه به درته خبرې کوي. نو ته ورسره د موسی علیه السلام په څیر چلند وکړه. ای خاونده، ای زویه او ای وروره، ته له دغې لومړنۍ ډلې سره هغه چلند وکړه چې یوسف علیه السلام وکړ. سترګې ښکته کړه او ورته ووایه چې په الله جل جلاله پناه غواړم. همداراز دویمې ډلې سره هغه چلند وکړه لکه موسی علیه السلام چې د شعیب علیه السلام له لورګانو سره وکړ. په ادب سره ور وړاندې شه، حاجت یې پوره کړه او بیا ترې همداسې وروسته راشه. وګوره ای خاونده، ای زویه او ای وروره، د یوسف علیه السلام پاکدامني د دې سبب شوه چې عزیز مصر جوړ شو او د موسی علیه السلام شهامت د دې سبب شو چې الله جل جلاله ورته صالحه ښځه او کور ورکړل. د ښځې لباس د پلار د تربیې، د ورور د غیرت، د خاوند د نرتوب او د مطابعت د مور ښه ښکارندوینه کوي. یا الله جل جلاله موږ ته پاکدامني را نصیب کړه. دوستانو، په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. مهرباني وکړئ ضروري در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.